سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د کرونا وایرس څخه په امان کې. درنو لیدونکو، دا چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په کورونو کې قرنطین یاست او تاسې نشئ کولی چې دغسې پارکونو ته راشئ او شنو سیمو ته راشئ او د طبیعت له ښکلاو خوند واخلئ، نو موږ هم نن ستاسې په خاطر دلته راغلي یو څو دغسې د پسرلي ښکلاوې تاسو ته وښیو. درنو لیدونکو، موږ نن د ښېوې ولسوالۍ شګې سیمې ته راغلي یو. دلته به د دې سیمې ښایسته انځورونه، ښایسته منظرې به تاسو ته وړاندې کوو. نو درنو لیدونکو، تاسې له موږ سره اوسئ. د خپرونې تر پایه پورې موږ ورو ورو ځو، د خانخېلو غونډۍ سر ته خیږو او له هغه ځایه به د دې سیمې ښایسته منظرې تاسو ته ښیو. ملتیا مو وکړئ. نوی کال دی، نوی پسرلی دی. لکه چې څنګه تاسې ګورئ دلته هرې خوا ته شنه فصلونه، شنې بوټي او ښایسته ښایسته ګلان شته دي. فضا ډېره داسې معطره فضا ده، هرې خوا ته ښایستونه دي، د طبیعت ښکلاوې دي. نو یو شاعر وایي درې اشیا لرې کوي د سړي غم. درې اشیا لرې کوي د سړي غم، شنه ګیا، جاري اوبه، مخ د صنم. درنو لیدونکو، موږ هم دلته ستاسې د غم ورکولو په خاطر او ستاسو پر شونډو د مسکا راوستلو په خاطر دلته راغلي یو. تمه ده چې د خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ او د طبیعت دې نندارو نه خوند واخلئ. له موږ سره اوسئ. دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. دا دی نو موږ د خانخېلو تپې سر ته وختلو او ستړی یم، سخت ستړی یم او دلته کېناستم او ویلې دمه وکړم او ستړیا مې ختمه شي. نو دوستانو، تر هغه چې زما ستړیا ختمیږي او تاسو ته نورې منظرې ښیم، تاسې هم دلته له ما سره پاتې شئ او له دغه ځایه د لمټک کلي ښایسته تصویرونه وګورئ او منظرو خوند واخلئ. بیا هم له موږ سره پاتې شئ. زه بیا وروسته لاندې ښکته کېږم، سیند غاړې له ځم، هلته به هم ښایسته ښایسته سیمې تاسو ته وښیم او بیا یې کلي ته ځو، د کلي ښایسته تصویرونه به تاسو ته وښیو. نو دلته زموږ راتګ څخه موخه دا ده تر څو تاسې په کورونو کې تنګ نه شئ او ځانونه په کورونو کې قرنطین کړئ. او له تاسو ټولو ډېره مننه کوم چې په کورونو کې تر دې دمه پاتې شوئ او هیله مو دا ده چې له دې وروسته هم کورونو کې پاتې شئ د کرونا د مخنیوي په خاطر، ځکه کرونا ډېر خطري وایرس دی او خدای مه کړه که چېرته کور کې پاتې نه شئ نو ستاسې ژوند به هم له خطر سره مخ وي او ستاسې د کورنۍ ژوند به هم له خطر سره مخ وي. د کرونا د مخنیوي په خاطر په کور کې پاتې شئ.
دوستانو تاسو خو د لمټک کلي ښایسته منظرې او تصویرونه مو کتل. سیمه ډېره شنه سیمه ده، ښایسته فصلونه دي پکې او شنې ونې هم پکې شته. نو اوس ورو ورو زه ښکته کېږم سیند طرف ته او د سیند ښایستونه هم تاسو ته ښیم په دې هیله چې تر پایه له ما سره ملتیا وکړئ او موږ یوازې پرې نږدئ، ځکه چې موږ ستاسې په خاطر دلته راغلي یو تر څو دا ښایسته سیمې تاسو ته وښایو. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. دا دی نو سیند غاړې له ورسېدو، زه به دغلته کښېنم لږ شانتې. دا نو د له شوره ډک سیند د کونړ سیند دی او ښایسته اوبه پکې بهیږي او دا تیږه چې تاسې ګورئ دا کمادي تیږه نه ده، دې ته د سمنک تیږه وایي. د دې سیمې د مشرانو په حواله پخوا به کلونه پخوا د دې سیمې دې کومې کلي چې دي د هغې سیمې ښځې او پېغلې به دلته راتلې او دلته به یې سمنک میده کوو او له دې ځایه به یې بېرته خپلو کورونو ته تلې، هلته به یې سمنک پخه په خلکو به یې ویشو. نو دا ډېره تاریخي مخینه لري. او دلته ځینې نښې هم کتل کېږي. نو موږ ډېره هڅه وکړه چې د دې سیمې له مشرانو سره وغږېږو تر څو بشپړ معلومات موږ ته راکړي، خو سهار وختي دی او دلته څوک نشته. تاسې د کونړ سیند له لیدو خوند واخلئ. همداسې بیا ورو ورو ځو نو د جاپاني پارک پر لور. سلامونه درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. وایي د ژمي یخې او سړې شپې چې تېرېږي نو ایله خلک له بنخونو ازادېږي او د پسرلي په تازه هوا کې د خوښۍ ساه اخلي، ځکه چې هرې خوا ته شنه بوټي، چمنونه او ګلان راشنه شوي وي. تاسې هم ګورئ چې دلته هم ښایسته ګلان دي او هرې خوا ته چې ګوري د طبیعت ښکلا او ځلا ترسره کېږي. موږ هم د ژمنې په اساس دلته راغلو. دا د ډاکټر صاحب ناکامورا د لاس نښه جاپاني پارک دی. درنو لیدونکو تاسې نو د دې پارک له ښایستونو او د دې پارک له ښایسته ښایسته ګلونو، ښایسته بوټو خوند واخلئ. له موږ سره اوسئ او خپرونه تر پایه وګورئ په دې هیله چې دا خپرونه یې تاسې د خوښې وړ وګرځي. خو یوه خبره په یاد لرئ، موږ چې ګرځو او دا ښایسته منظرې تاسو ته ښایو دا په دې خاطر چې په دې قرنطیني حالاتو کې تاسې په کور کې زړه تنګی نه شئ او زړه مو تنګ نه شي. او هیله دا ده چې ځانونه په کورونو کې قرنطین کړئ تر څو د کرونا د خپرېدو مخنیوی وشي. په کور کې پاتې شئ تر څو روغ پاتې شئ. تر پایه له موږ سره ملتیا وکړئ.
لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. هیله ده چې د دې پارک له طبیعي ښکلاو مو خوند اخیستی وي. زموږ نننۍ خپرونه همدلته پای ته رسیږي، خو په پای کې له تاسو ټولو نه مې هیله دا ده چې د کرونا د مخنیوي په پار د خپل ځان او د خپلې کورنۍ د ژغورلو په پار په کور کې پاتې شئ تر څو روغ پاتې شئ. د الله په امان.